د کندهار طالبانو او حقاني ډلې ترمنځ څنګه د بیرغ پر سر جنجالونه رامنځته شوي دي؟ تازه حقاني شبکې څه ویلي دي؟ څنګه به ملي بیرغ سره کار نه لري طالبان؟ نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. اجمل ستانکزی لیکي د کندهاري طالبانو او حقاني ډلې منځ کې درزونه ډیر شوي. دوی به هم لکه پخوانیو مجاهدینو د یو بل په ضد جهاد شروع کړي. د بیرغ په مسله کې هم کندهاري طالبان ملي بیرغ سره هیڅ نه مني، خو حقاني شبکه یا ډله ورته وایي چې اوس مهال به ملي بیرغ سره کار نه لرو. د کندهاري طالبانو تر سترګو لاندې په لوی کندهار کې د احمدشاه بابا او میرویس نیکه د عکسو بې عزتي کیږي، خو په جلال آباد کې د فخر افغان باچا خان مزار ته خلک درناوي ته ورځي. د لوی کندهار د وطن دوست افغانانو مخې ته د دیوال وي، خو لوی کندهار د خپل دینی تعصب په وجه په هر افغاني ارزښت پښې ږدي. عربو چې د عثمان په وخت کې افغانانو ته اسلام راوړ، نو د لوی کندهار خلکو ورسره سخت جنگونه وکړل. په نتیجه کې په دوی اسلام په زور ومانه او لسګونه زرې ښځې یې ترې وینځې کړلې چې بیا یې د عربو په بازارو کې د الکندهاریات په نامه خرڅولې. خو نن بیا هم د لوی کندهار خلک په ځانګړې توګه ځوانان افراطي مسلمانان دي. لوی کندهار ته باید د افغانیت پیچکاري ووهل شي، که نه عواقب به د ټول افغانستان لپاره خطرناک وي. بلخوا د عربي متحده اماراتو بشر دوستانه مرستې کابل ته راورسېدې. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي اماراتو له افغانستان سره د 30 ټنه خوراکي او روغتیایي توکو مرسته کړې ده او نن سهار کابل ته راورسېده. ویل کېږي په دې کې تر ډیره خوراکي او روغتیایي توکي شامل دي. تر دې وړاندې د ګڼو نورو هیوادونو مرستې هم افغانستان ته راغلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.